الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، آداب ذکر او ذاکر. د ذکر کون کی سړی او د ذکر آداب. ذکر د پاره بعضی آداب دي چې د هغې سړی رعایت وساتي نو د ذکر برکات نورم زیاتیږي او ډېر ښه ثمرات او نتایج په مرتب کیږي. د هر عبادت د پاره شرایط هم وي، آداب هم وي. داسې یو عبادت نشته چې هغې د پاره څه آداب وي. دیو جن علماء کرامو د ذکر د پاره هم آداب لیکلی دي، خدا آداب د استحباب په درجه کې دي، د افضلیت په درجه کې دي. که چا دې آداب ته خیال نو او ذکر یې کو نو بیا به مته خدای ثواب ورکوي او د الله رب العالمین د طرف نه به ته اجر ملاویږي او د ذکر فواید به مته سناسه ملاویږي. خو چونکې ذکر د الله پاک نوم دی نو د الله رب العالمین د نوم ادب احترام چې څومره زیات وي دومره فایده زیات وي. واضح دی چې ذکر د پاره او 10 شرط نه دی، هر حال کې په ژبه باندې په زړه باندې ظاهري او باطنی طریقو باندې د الله رب العالمین ذکر کول دا ثابت او راغلی دي. لیکن اولیاء کرام او بزرگان دین خپلو کتابونو کې د ذکر آداب سره د ټول نلوي ادب دالی کې چې سړی باوضو وي پاودس کی. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مدارج السالکین کے، دارنگی الشیخ رفاعی رحمت اللہ علیہ بنیان المشید کی، امام قشیری رسالہ قشیریہ کی، حضرت شاذلی سے مفاخر علیہ کی، حضرت شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب کی، امام خرکوشی تہذیب فی اصول التصوف کی، امام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری کی اور عرف الشیزی کی د ذکر ډیر آداب لیکلی دي. نو اودس د ټولو نه اهم ادب دی چې سړی کامل الوضو وي، پورا اودس کی. ترمذی شریف کې د سفیان رحمت الله علیه قول دی چې د سلف صالحین علومو کې برکتو دا ولی وی داغي طهارات مضبوطو او 10 به پابندۍ سره زمونږ علومو کې امر اثر او برکت نشته، زمونږ طهارات نشته، پاکی مو نشته. دا 10 روایاتو کې دی الوضوء صلاح المؤمن، او 10 د مؤمن وصله ده. اشوک په 10 کې وفات شي نو دا سړی چې دی کنه دا شهید مري، مظاهر حق کې لیکلي. او روایاتو کې راغلي چې کم سړی په 10 کې ود کی د چې څنګه سملی او خوب د تراشی نو دا روح عرش تخیجی اول ته الله یادی. نو 10 ډیر زبردست شی دی، دې سره ګناهونه معاف کیږي صغائر، خاص کر چې په یخ خوب وي. دا یو تربیتی شی دی. آداب د ذکر کې دا دي که چا به 10 ذکر کو جائز دی، ناجائز نه دی. ان المؤمن لا ينجس، مؤمن نه پلیتیږي، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي. دام یو ادب دی چې عاجزۍ سره بد الله نوملی
په ادب په احترام تمام عالم نه بزړه خالی کی خلکو نه بم ډړې دشي بیا بیا فایده ډېرې درېم ادب دا دی چې داسې حالت او صورت اختیار کا چې که یو کافر دیم وویني چې هغه ته یقین دا راشي چې دې سړي ما سوا الله بالکل پرېښودي دي. پنځم ادب دا دی چې ذکر کوونکي له پکار دي چې د مستحبو او مسنون نوافلو پابند وي لکه تهجد، اشراق، تحیت الوضو، چاشت او د جمعی د منځ پابند وي. حلال رزق بخوري، حرام نه ځان بچ ساتي. وم دا چې خپل وظیفه به نه قضا کوي د دې به پابندي کوي. خیر العمل ما دیم علیه. پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو چاته فرمایل د فلانی سړي په شانته مکیږي د شپې تهجد شروع کړي بیا پرې خو نو دې په شرح کې محدثین وایي چې دا اصل له د صوفیا او د دې عمل لپاره چې هغه په مستحب او اعمال باندې پابندي کوي ځکه تا د الله یو عبادت شروع کوي کې ناغمر اوله التزام مکوا او استحباب خشه دې دوام. وګوره حضرت بلال رضی الله عنه په شپه ورځ کې چې کلمه ودسو کې تحیت الوضو کوي دا نفلی شی دی او هغه په دې اهتمام کو نو کوم مقام څومره مقام اوچت شو. کم خوراک کوا غټه غوخه مخوره ډیره کم خوب کوا ډیر خوب سره انسان سستیږي. لسم ادب دا دی چې د الله په ذکر کې کله ته مشغولی د الله خوف او د الله نه امیدونه لکه راول د الله نه یره کوا او د الله نه خپل امید ساته. یو لسم ادب دا دی چې د غافل خلکو ډلې ته مزه دا غي د ناستې نه ځان بچ ساته. دولسم ادب د ذکر دا دی چې انتهایی عاجزي اختیار کا چې څومره کول شي خشوع خضوع سره کوا. دیارلسم ادب دا دی چې د شیخ په مجلس کې کله ذکر کې نو زړه کې د شیخ محبت لره چې دا محسن دی زما د الله د نوم تعلیم یې را کړی دی. څوارلسم ادب دا دی د کشف و کرامت په نیت باندې ذکر مه کوه چې صاحب کشف شم صاحب کرامت شم بلکې د الله بندگی کوم د الله بنده یم د الله پاک نوم اخلم په دې نیت کوه چې الله پاک راضي شي. کوشش کوه چې دا تحیات په شکل کې نه کدا سه ګرانه بیا چې څنګه ته ناسته اسانه سي کېنه د ذکر په الفاظو کې روانګي پیدا کا ودرېګه ما زر زر مو آیا چې الفاظ غلط کی او چې کوم ځای کې ذکر کې غزه به پاک وي بدبو یې بني. د امام محمد نه منقول لی چې د قصد په بدبو یې ځای کې د الله نوم اغستل کې خطر ده چې ذکر دیو کو فوراً وبمسکا دا مدب دی ذکر د ذکر انوارات ایزرستا سینه ګرمي دا ګرمایش انسان لخوي دا وبو دا ګرمایش ختمي. د ذکر مجلس کې چکینینو نارمل شانتی اتر مو لګوا نارمل د ذکر یم چې ګوره بعض یا ترنا سي عذاب بیا ترني ناغه مسلمان ته تکلیف رسي. قبلی ته مخامخ کېنه بهتر ده ظاهری سترګې بندې که د زړه سترګې کولاو که. آدابو د ذکر کې دا لیکلي دي صوفیاو چې زړه متصل کا د شیخ د زړه سره زړه پیوس کا په تصور کې خپل لطائف او قلب د خپل شیخ د قلب او د لطائف سره متصل کا. بهترین ذکر د قرآن کریم تلاوت دی. قرآن کریم تلاوت اول شی دی صحیح الفاظ سره. ادین بعد په وظایف کې استغفار درود شریف کلمه طیبه دا بهترین وظایف دي
لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسو وای اوچته واسطه لا اله الا الله محمد رسول الله. ذکر بالجهر کله کله کوا په موقع کې په خپل ځای کې چې منځګزار ته قران لوستون کی ته قاری د قران ته بیمار ته تکلیف نه بغیر لو سپیکر مه لگاو دې ضرورت نشته. په خپل आवाज باندې معتدل جهر کوا. دې سره نفس کمزورې کیږي شیطان دغه ماحول نه تختی او د الله د نوم تبلیغ دی اکم زیته چې دا आवाज رسیا ټول ماحول باندې انوارات د ذکر نازلي او درمیانه انداز کې ذکر بالجهر کا معتدل چې چیخ نه پکار نه پکې نه او که څوک مانځه ته ولاړو یا تلاوت کو یا ودو نو ال ذکر بالجهر سختای سره منه ده ال تبنه کې جهر بل دی کې خلاص مان ته چتول نشته چې داسې دا اوس به اعتدالي ده وایي کنه درمیانه انداز ذکر د پاره ځان له استاد وګوره. دنیا کې یو فن بغیر استاد چانه دی ذکر ترکانی نه ده دم بغیر استاد نه زده کی ګلکاری نه ده دا سکه چې دا پخلې نه ده کانا پکانا دم بغیر استاد نه کی د اریو شیو ماهر وي او دغه ماهر مهارت بدوي چې داغه یو ماهر سره تعلق پاتې شي. رساله قشيري کې لیکلي دي د سفیان ثوری رحمت الله علیه قول له من لم يكن له شيخ فشيخه شيطان. د چا چې پیر او استاد نه داغه پیر او استاد بیا شیطان وي. دا کله داسې وي چې یو نیک عمل به شروع کی بیا پرې شیطان مې در باندې پرې یو کار به نارواوي ته به شروع کی شیطان مې شروع کی بیا نه پرې پته واته نه لګي. نو دا یو روحاني نسبت وي دا ډېر لوی اثر لري. مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی چې تا د یو سلسله د یو شیخ سره تعلق ساتو او د هغه شیخ ژوند د سنت موافقو حرامونه گناه کبیره نه ځان ساتلو او د بدعات او رسومات نه خالیو د شریعت متبعو د سنت پابندو د په لاس بیعت کول د فضیلت او د برکت داسې مثال لري لکه د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس کې چې لاس ورکو ځکه وارث د پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. کلیدی مثنوی کې لیکلي دفتر پنجم کې نو دی اثر وی روحانی او د دې بزرګانو دعاوی انسان سره هر ذکر چیو کی استغفار او درود شریف او کلمت طیبه پکې خامخا دا د ارچا ذکر دی. اوس دی بیعت کو اوس دیم ذکر دی وخت دی پکې لسته دولس شل پیجیش کار تر کې بیا دیم ذکر دی اخیر عمر دی بیا دیم دا سبق دی دا نه پاتې کول پکار دا د سړوم دی د زنانوم دی د ماشومانوم دی د علماوم دی د عواموم دی استغفار درود شریف کلمت طیبه ار کله چې ذکر وکي ذکر پسې دعا کوا یا الله خپل مینا راکی معرفت راکی یا الله استاد ذکر توفیق راکی یا الله استاد اطاعت نصیب میو کی او یا الله استاد قرآن د برکاتو نمی مستفید کی که تلاوت دیو کو په اخر کی یا الله د تلاوت قرآن توفیق راکی او د عمل بالقرآن توفیق راکی. خلب پاک ساتي ذکر تا ذکر چې د کله ختم کو به اوسات کې نه اړه متوجی شه او الله ته متوجی کا توجه ال الله مراقبه وکا. الله کریم دې زموږ استاد ذکر اذکار کی زندگی تیر کی رب العالمین دې موږ تاسو د ذکر اذکار والا جوړ کی چې خپل هم ذکر کو نور انسانانو تم د الله نوم خایو
او هر ځای کې په هر ځای کې چې زموږ تاسو ژوندګي وي رب العالمین دې موږ تاسو د خپل عبادت والا جوړ کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.